یوه ورځ روژه او د 2 کالو ګناهونه رجېدل. څومره ښکلې موقع د رب العالمین موږ ته راکړې ده چې زموږ او ستاسو بېشماره ګناهونه، قدم په قدم ګناه، مجلس په مجلس ګناه، په ژبه دروغ، پر سترګو باندې بدنظري، په غوږونو ګنده خبرې اورېدل او د ګناهونو پیټې جوړول او د 2 کالو ګناهونو پیټې په یوه روژه باندې معاف کېدل. امام مسلم رحمه الله د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه نه روایت نقل کړي. هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د عرفې د ورځې چې دا نهم د ذوالحجې راځي، نهم د غټ اختر نه مخکې یوه ورځ چې ده، نو نبی علیه السلام فرمایي یکفر السنة الماضیه والباقیه، دا یوه روژه د تیر کال ګناهونه هم رجوي او د راتلونکي کال ګناهونه هم رجوي.